او په بي بي سي کې مطلب د تقریبا د 1:45 منټ کې د 1 غنټې پروګرام په هغې کې 15 غانې وي 15 واړه غانې ته ووتې وایي وروره زه عوام نشم پوره کولی تا سره سلام دعا کول غواړي تا ته سلام کوي د دغه کابل افغانستان نه په ما باندې دغه د افغانستان داخلي دي قسم دې ځانونه را باندې وجني دغه د افغانستان دومره مینه نه د دې خلکو ما ته چې زه تا ته نشم ویلی الله ګواه دی چې د دې افغانستان نه ما ته هلته ټلیفونونه خدای په غوت د ملت انګلینډونو ته منډې وي او ته زمونږ د افغانستان ته نه راځې موږ د نه خفه یو ما ورسره دا غزي نه واده وکړم انشاءالله تعالی چې زه به د افغانستان ته درځم او خامخا به درځم او بیا چې لاړم او کوم عزت او کوم قدر دې خلکو زما کړی دا به زه لحد ته وړم او تر لحده پورې نامنع نشي هېرېدی پښتون سړی یم په یو خبره پوهېږم بالکل او دا دې کې هېڅ شک نشته ماشاءالله ستاسو لکه فنکار له چې څه ورکړي نو هغه د جوړولو کوشش کوي خو دا مونږ چې څه کوو که نه دا بس الله بس لکه ګفټ کړي دي مونږ ته نو بس چیرې راکړي بس را شروع شو پې ډډه 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 لکه اوس زما هغه تاسو خبره وکړه نه چې لکه د دنیا لهجې ته کې لکه یو لهجه د هغه د زما هغه څه ده زما خبرې ته غوږ کېږده خدای د بیخ و بنیاد وباسه درته یو خبره کوم ته بله خبره کړي ته دا زما خبره خو واوره کنه دا اوس بیا نه کېږي او که بیا دغه راشي چې بل کې دا درته مې نه وشي هغه وینا ما باندې نه جوړېږي چې دا باندې نه جوړ دی اوس به خولې باندې به څوک به ماته کوم خنجیر باندې اولاد دی ها اوس هغه بل دی هغه افسرانو والا ده که نه تاسو ټولو ته پته ده چې تاسو ته کومه خبره زه وکړم هغه به انشاءالله تعالی سر ته به زه رسوم دا پول به د خیره جوړېږي او بیا به ماتېږي ښه که بیا دغه والا شي ما خبرې ته غوږ کېږده بچې زه درته یو خبره کوم زه په دې نه پوهېږم خو چې کومه خبره درته وکړم هغې به ضرور عمل کوي او که عمل دې ونه کړو نو بس کار دې خراب دی بچې دا بېله ټایم شو ده ښه بیا پکې مطلب دی لکه تاسو مونږ چې دا کومه تاسو دا کوم مڼې پشمار نو ظاهره خبره هغې کې چې دی نو اوس هغه اخر د 25 مې خو مالک پاتې شوی یم څه ګپ نه دی قدم راواله دا بېله شوه نو داسې دا ماشاءالله په هرې که هغه وګورې بیا لکه فل مولا اوس به دې نیم کم نو دا اوس دا بله او ماشاءالله ښه بیا پکې مونږ سندرې به هم پکې ویلې ښه دې کې چې بیا هغه د درېیم مخلوق ټیمپو راشي داسې خبرې مه کوئ که نه ولې راله مازغه خرابېدو خدای نېکبختو بل ورځ مې دا خبره وکړه نو څنګه در باندې بده ولګېده بس دی که نه خدای خاطر که ما سره دا خبرې مه کوو بدې ښکاري نو لکه هغه شی دی دا ماشاءالله او که سمې خبرې کوم لکه څنګه چې زه یم هغې څنګه دی طبیعت ښه دی ټیک ټاک بس د الله احسان دی چې تاسو ښه یې نه ګوره یو ماشوم هسې خاندي مخه نه بچي مخه نه بچي ډېر ښه ډېر زبردست دا واقعي چې ګاډ ګفټډ دا ګفټونه وي داسې ډېر کردارونه دي که نه او لکه زما مازغو کې